بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د وینډوز 11 دویستم درس کنه. نو راځو نن بیا په سیټینګ باندې خبر تا کومه. تر ورځ موږ تقریبا تر لانګویج پر رسید اکاونټ پر رسیدلو. نن هغه سیټینګ کې کوم شین فقط ډیر مهم هغه درته وایم، نور زیات ډیر ژور بنه کې ځکه دا کوم زیات شین مهم نه دي. هغه بیا د بعض محصلینو لپاره د مثال څوک کمپیوټر ساينس او یا مثال ډیر هغه مثال هغه پورته وي صحیح. نو تاسو لپاره هغه شین چې ضروري نه دي هغه نه وایم، ځکه تاسو په ذهن کې هم سم نه کینی. نو فقط هغه کوم شین چې ډیر مهم دي په هغه باندې خبرې کوم. نو تر اکسیبیلیټي باندې خبرې کوم، نور به د سیټینګ درس پای ته رسو، نور به اکاونټ ته صحیح. سو اول چې د ټایم ډیټ ان لانګویج ده که چیرته مثال غواړئ چې د کمپیوټر تاریخ ډیټینګ کې اوس ګور راځو مثال ته اوس 2 بجې 3 بجې شپږ څلوېښت دي. راځه ډیټ ان ټایم باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته ګوره درته کوي چې مثال دغه تاریخ ده صحیح. کرنټ ان ټایم دغه تاریخ او ټایم ده. نو که چیرته مثال غواړئ سیټ اتوماتیکل دا غواړئ مثال اتوماتیک دا سره کنسي اپډیټ سي، نو یعنی اتوماتیک ټیم سي دا ورته فعاله کله دي سي فعاله کون دا اتوماتیک سي ده ټیمیږي. او بل که چیرته مثال غواړئ د انټرنیټ لاغنه غسي مثال که چیرته دغه ګوره ټایم زون اتوماتیکل اوس دلته موږ کوم ورته انتخاب ده کابل، ځکه موږ په کابل کې یو. که چیرته دغه ورته انتخاب دا بیا څه کار کوي؟ نو داسې ورته فعالی. نو اوس ګوره داسې فعالی نو بیا ته مثال ځي بل هېواد ته ځي مثال پاکستان ته ځي. نو که چیرته دا فعالی ته انټرنیټ سره وصل سي اتوماتیک د هغو هلته پاکستان کې به کوم ځای ورته انتخابېږي؟ اسلام آباد پلازمینه ورته انتخابېږي. او که ته چیرته مثال سعودي عربي ته ځې هلته بیا ریاض ورته انتخابېږي صحیح. سو نو هر هېواد ته چې تلې داسې ورته فعاله وي. نو که چېرته دا ورته فعاله اتوماتیک د هغو غواړي. اوس موږ دلته ګوره داسې ورته فعاله کړي دا غیر فعاله کړي دا غیر فعاله کړه دا فعاله کېږي. اوس دلته بیا دلخواه په هر یو ته ورته انتخابولی شي. خو که دا فعاله بیا اتوماتیک دی خپله انتخاب کړی. ګوره اوس کابل انتخاب کړی که نه دی انتخاب کړی، ځکه اوس موږ کابل کې سر خو خلاص ان شاء الله. او که چیرته مثال بیا دلته ته ګوره دلته سنس ناو لرو دا بیا اتوماتیک که چیرته تاسو له انټرنیټ سره وصلې بیا درته ښکاري. کلیک په کلیک څخه وروسته چې کوم ډیټانټاین ګوره بیا دلته درته کوي چې هم چې له ټایم وینډوز ډاټ کام له دغه هغه څخه ویب سایټ دی درته اپډیټ کوي صحیح. سو یعنی دا کوم تاریخ چې دغه درته جوړوي وخت تاریخ هر شی درته کوي. او لانګویج ان ریجن باندې کلیک وکړئ دلته هم لرو دلته هم لرو ګور ریجن ان لانګویج ان ریجن باندې کلیک وکړه. یا وروسته کومه ژبه ده ګوره وینډوز ډسپلی لانګویج دا کومه ژبه چې موږ وینډوز کړی کومه یوه ده انګلیش یونایټډ د په دې نه کار لري او نه سیده چینجېږي ځکه چې موږ وینډوز کړی ده. اوس څو ژبې لرو انګلیش لرو دري لرو او پښتو لرو. غواړئ چې مثال یو بل هم اډ کې اډ بل لانګویج باندې کلیک وکړئ ګوره دې ته ډېر پامې صحیح. سو کومه ژبه چینج ورته فرسن زه د فارسی سي د احکام ګوره دلته فقط ورته ولې کلنس ورته کړه دلته فرسن رالند ورته انتخاب کړل سي انتخاب کړه نیکست باندې کلیک وکړ. نیکست خبرسته انسټال باندې کلیک وکړ. انسټال دې کلیک وګوره فارسی ژبه هم انسټالز ولا غواړئ چې دا بیرته ختمه کړي دلته ګوره دې درې نقطو باندې کلیک کوئ. هغه وروسته دلته لرو ریمو باندې کلیک کوئ دا به ختمه شي. اوس کله چې تاسو کمپیوټر اول خلاص کړئ کومه ژبه انګلیش کنه ځکه دلته اول انګلیسي ده. که وایسې نه اول د پښتو نو دلته د درې نقطو باندې کلیک وکړه مو اپ باندې کلیک وکړه دغه پښتو ژبه څنګه سپورت ولاړ شي. کله چې تاسو کمپیوټر روښانوئ نو اول به کومه ژبه وي پښتو وي. که غواړئ دا لاندې وسې نو بیا مو ډاون باندې کلیک وکړئ نو بیا کله چې مثال دا بیرته اخکې. او که غواړئ چې د کومې ژبې کیبورډ ور چینج کړئ نو بیا دلته کلیک وکړئ نو دلته لانګویج اپشن باندې کلیک وکړئ نو بیا دلته انسټال کیبورډ اډ کیبورډ ته به راسي. اوس کوم یو کیبورډ ورته بسته کړئ پښتو ورته ښکړئ عربي کومه هر یو ورته انتخاب سنسال وسی کیبورډ څه ده فارسی ده. سر هم خلاصو له وروسته بیا راځو که چېرته غواړئ چې دا ریمو کول خو انشاءالله داسې مثال دري غواړئ ځینې ریمو کوي یا پښتو غواړئ فقط درې نقطو باندې کلیک کوه ریمو باندې کلیک کوه هغه لمانځه ځي. که بیا غواړئ اډ کې اډ باندې کلیک کوه نو بیرته راځي. بل کانټري او ریجن دغه کوم هېواد کې تاسو افغانستان کې نو دلته باید افغانستان ته ورته انتخاب د چېرته مثال دلته اول ستاسو کله هغه کوئ وینډوز انسټال کې انګلیش یونایټډ سټیټ ورته انتخاب وي صحیح. سو نو دلته به راځي ګوره دلته مثال یونایټډ سټیټ هر یو ورته انتخابولی شي. فقط ای ورته پریس کړئ ایم چې پریس کړه افغانستان به راسي سر ته ورته انتخاب کړه دا به افغانستان. ریجن فارمټ د کومه ریکمنډډ خپله دغه هغسې د ورته انتخابوي کمپیوټر یعنی دا د ډیټ ان ټایم هغه د په کوم شکل سره مثال په کوم فارمټ کې درته ښکاره کړي پښتو دري
مثال ګوره د ورځو نومونه خو یک شنبه او دوشنبه درته ښیي که نه په پښتو او د میاشتو مثال زمره یو بل چې ده تل او دغسې شیان دي که نه نو هغه بیا درته ښیي نو که ریکمنډډ ورته انتخاب وي نو هغه بیا ټول په انګلیسي درته ښیي چې منډې او جنوري دغه په دغه شکل سره سو ټایپینګ چې ده دلته په اکسیبیلیټي کې هم راځي او دلته هم راغلی ده. اوس له هغه وروسته ګیمینګ ته راځو. ګیمینګ باندې کلیک وکړه. ګیمینګ چې ده کوم ګیمونه تا سره یې هغه دلته مثال درته ښیي. ګوره مثال دلته ورته فعاله کولی شي او که چېرته مثال غواړئ کپچر د یو ګیم کوئ هغو ویډیو کې بیا به راځي دلته به له ویډیو څخه استفاده کوئ چې تاسو مربوط نه دي ګیمینګ موډ ته راځي که غواړئ چې د ګیمینګ بیا به موډ یعنې بکګراوند ور چینج کړئ بیا به له دې نه استفاده کوئ. صحیح شو. د هغو نه وروسته اکسیبیلیټي لرو. اکسیبیلیټي کې راځو کوم شیان چې ډېر مهم دي په هغو باندې درته غږم. اول چې د ټیک سایز ده. ټیک سایز څه کار کوي؟ ټیک سایز باندې کلیک وکړه. اوس دا زموږ د کمپیوټر خط چې د دومره اندازه ده که غواړئ چې دا زیات او کم کړي دلته کولی شي مثال زیاتولی کمولی شي ورته ګوره خو زیاتېږي نو دومره د کو اپلای باندې کلیک وکړه د کمپیوټر سایز خط به د بیخي ډېر زیات اپلای کله اپلای نه کړي بیا نه راځي. صحیح شو. ډسپلی خو انشاءالله خبرې کړې وې که نه نو بېرته راځم اکسیبیلیټي ته. له هغو وروسته دلته ویزویل افیکټ لرو. ویزویل افیکټ اول چې د دغه ځای کې موږ که چېرته دې کې هم داسې خاص هغه نشته. اول چې د کرسر لرو که دغه کوم سکرول بار لرو دلته ده. اوس ګوره معلومیږي نه معلومیږي کله چې کرسر ورنږدې کړم بیا معلومیږي. که غواړئ چې مثال دا د همیش ښکاره شي نو دلته آلویز شو سکرول بار باندې کلیک دا ورته فعاله کړه. له هغو وروسته دلته راسه ګوره اوس بدون له کرسره چې ده راته ښیي. صحیح شو. او که چېرته وایي چې نه دا دې نه راته ښیي کلیک وکړم دا کولی شي مثال بیرته غیر فعاله کړي. اوس ګور راسه اکسیبیلیټي ته راسه نو داسې کرسر د نه وړاندې معلومیږي ډېر کم معلومیږي. کله چې کرسر نږدې کړې بیا پوره معلومیږي. صحیح شو. بیا راځم افیکټ ته. له افیکټ څخه وروسته دا دلته ترانسپرنس افیکټ لرو. اوس ګورئ دې صفحې ته وګورئ ټول په یو رنګ ده که نه ده په یو رنګ خو دا ورته فعاله کومه. اوس که چېرته پام ورته کړي له څو عکسو جوړه شوه له دوه دلته ان له څو عکسونه سره یو ځای شي له هغو نه دا ترانسپرنټ ورته جوړوي. صحیح شو. د صفحې ته ډېره کم معلومیږي. اوس دا بېرته ورته فعاله که ګوره ټول به یو رنګ شي که نه شي نو دا ورته فعاله که څو عکسونه دا هغه درته جوړوي. صحیح شو. بل انیمیشن افیکټ دی که غواړئ که نه غواړئ که نه غواړئ دا ورته غیر فعاله که غواړئ ورته فعاله دي. بل دلته که چېرته دغه دغه ځای کې یو هغه لیدلی که نه د یو پیغام درکوي نوټیفیکیشن په نامه ده. کلیک وکړه ګوره تا ته څو پیغامونه درکړي دا پیغامونه یې تا ته درکړي. دلته پیغام لیدلی یو وارې پیغام درکوي پام شوی دی ورته که نه هغه پیغام چې تاسو درکړي څومره وخت دی دلته ولاړی. اوس 15 سکنډ ورته انتخاب ده کولی شي مثال 15 سکنډه 1 منټ 15 منټ ورته انتخاب یو د فلاش ده بل په یوه شکل سره پیغام ده نوټیفیکیشن آفرین یوه شکل سره نو یوه پیغام ته وخت تعین نشي. ډسپلی خو انشاءالله په دغه ځای کې ویلی ګورئ دا خو چې تکراري دي. صحیح شو. بل دا ماوس ده. ماوس پوینټر اوس دا موږ ماوس ګوره په کوم شکل سره دې شکل سره په کوم شکل سره درته وښیي دغسې ده ګوره اولنی شکل ده. کولی شي مثال غټ او کوچنکی څنګونه یې تورې مابین یې سپین ورته غټولی او کوچنی کولی شي مثال په دغه شکل سره او یا کولی شي مثال تور دی نور دی سپینې او که چېرته مثال دلته ورته وایي چې انورټډ دا بیا ضد کوي ضد رنګ کېږي. څه رقم اوس ګوره راځو ډسټاپ صفحې ته راځو. ښه زه به صفحه به ورته بدله کړم په صفحه کې بیا ډېر ښه معلومیږي. مثال ګوره ما دغه صفحه ورته واخیسته په دې صفحه کې ښه معلومیږي. اوس ګورئ راسئ. صحیح شو. ښه کوم یو ورته انتخاب کړی ډسپلی ته راځم. ډسپلی کې اکسیبیلیټي راځم او دلته کاونټ او دلته دا ورته انتخابوم. اوس زموږ کرسر څه رقم ده تور ده که نه. اوس راځم ډسټاپ صفحې ته. اوس ګوره هغه د رنګ مربوط دی کار کوي. په دغه رنګ کې څه رقم رنګ ده قهوه‌ای رنګ ده که نه ده خو که دغه ځای ته راسم زیړ څه که نه سو زیړ او که چېرته مثال ګوره دلته راسمه هغه رنګ یې چینجېږي. سپین ځای ته راسه دا به تورېږي. ګوره سپین ځای ورته پیدا کوي نو دلته سپین نه لرو. زه بیا هم هغه ښه زه به بېرته سیټینګ ته راسم دیمز ته بیا به پرسنلایز ته راسم. دلته هغه کومه یوه صفحه چې ډېر ښه ښکارېږي کومه صفحه ده دلته یې نه ښکاري په دې باندې کلیک وکړه. اوس دا صفحه یې توره شوه دا صفحه یې توره شوه. اوس ګوره دلته څه رقم ښکارېږي تور سپین. بیا مثال هغه تور ځای ته چې ولاړ شي سپین ځای ته چې ولاړ شي څنګه زید څخه وتلی نو بېرته به راسم سیټینګ ته اکسیبیلیټي ته اکسیبیلیټي ته چې ولاړه ماوس ښه دغه ورته انتخاب کړه. اوس کار کوي. ګوره دلته څه رقم ښکاروي یعنې مقصد دلته اوس سپین هغه نشته. ګوره کله چې دلته راسي اوس به تورېږي. ګوره تور څوک نشته دا ځای سپین ده هلته ګوره تورېږي لږ لږ ځای خو وینې تورېږي. مقصد خو انشاءالله پوه شوې
نو بیرته به زه راسم دغه پرسونالایز دغه هغه به ور چینج کړم چې دا ټول شیان تور کوي دلته به بیرته دا ورته انتخاب کړم لایټ سي بیرته د سپین سي ښه اوس له هغه وروسته بیا راځم سیټینګ ته کله چې سیټینګ ته راغلم بیا اکسیلیبیلیټي څخه وروسته دا فلاینس وپې ښه راځم اکسیبیلیټي ته له هغو څخه وروسته بیا ماوس ته راځم له ماوس څخه وروسته خو په دې انشاءالله پوه سئ سایز یې څومره یې بیا کولی شي انسان زیات ورته کم کړي او که نه وایسې نه ته د رنګای کوم رنګ باندې کلیک وکړه اوس په دې رنګ د ځکه ما دا رنګ ورته انتخاب کړی دا رنګ ورته انتخاب کړه رنګ کولی شي له دې رنګو څخه نه د آرټ کلر باندې کلیک وکړو نو بیا کولی شي مختلف رنګونه ورته وټاکې د خپلې خوښې رنګ هم ورته ټاکلی شي سرخوند تر دې چې خلاص مشکل خو نشته له هغه وروسته بیا دلته که چېرته مثال ټچ خو ویلی و که نه که چېرته مثال غواړی چې دا ماوس د کوم طرف دا ویلی و کوم طرف د کار وکړي رایټ طرف ښي طرف ښه اوس راځو ګوره دلته رایټ کلیک کوم ګوره رایټ کلیک کوم دا پاپ اپ منو خلاصېږي که نه خلاصېږي دا اوس په کوم یو کلیک کار کوي په رایټ په ښي په چپ طرف کوم کار کوي هغه کلیک کوي را خلاصوي یو شی که نه اوس که غواړئ چې انسان د دې وظیفې سره چینج کړي که چېرته مثال تاسو چاپیان ویه نو بیا به دلته راځئ ګوره لیفټ طرف ته انتخاب دی دا رایټ که رایټ دې ورته انتخاب کړو اوس ګوره راځه دلته کار نه کوي ګوره دلته کلیک کوم رایټ کلیک کوم دا راځي که چپ کلیک وکړم ښی کلیک وکړم بیا سمیږي اوس دلته ښی کلیک کوم کار کوي چپ کلیک وکړم ګوره پوپ مینو به راته راخلاصي سر خو خلاص ده ګوره رایټ کلیک کار نه کوي چپ سیده کوي یعنی هغه د چپ دنده سیده ښي ته ورسپاري د ښي چپ ته ورسپاري صحیح سو او که نه غواړئ بیرته دلته ولاړ شئ کله چې انسان سیټینګ ته ولاړ شئ ښه سیټینګ ته چې ولاړئ نو دا به بیرته ورته لیفټ کړئ کله چې لیفټ کړه نو دا به بیرته خپل او بل دا د ماوس سپیډ دې څومره یې کله چې انسان دلته تیز زیات کړي اوس خو ډېر تیز ده دا سوکه که ګوره بیخي ډېر سوکه سو نو دا به بیرته ورته تیز کړي هغه چا لپاره دی چې کمپیوټر نه زه بل سکرور لرو سکرور څه کار کوي اوس ګوره موږ دلته زه راځم ورډ پروګرام راخلاصوم په ورډ پروګرام کې راځم یو څه لیکنه کوم ما ساویران مې ولیکو قوي شروع مثال راځم دومره لیکنه مې وکړه انټر یې کړه اوس دا لیکنه ده کله چې دغه بټن خو پېژنئ دا د ویل په نامه یادېږي صحیح سو داسې پورته ولې ګوره داسې سکرور کېږي خو څومره سکرور کېږي دلته راځه ګوره کلیک مې وکړو یو ور یې داسې لاندې راولم تقریبا نیمه صفحه سوه که نه نو اوس که غواړې چې دا زیاته کمه سکرور سي نو بیا به راځي سیټینګ ته کله سیټینګ ته راځي دلته ورته اضافه کولی سي دلته ورته وایي چې څو لاینه که لاس یې مثال دومره لاینه دومره ته انتخاب کړو اوس بیا راځه ووټ پروګرام ته راشه کله چې ووټ ته راغلی اوس ګوره سکرور باندې کلیک وکړه څومره زیات درته سکرور کوي تقریبا یوه صفحه داسې درته سکرور کوي خو که وایسې مثال نه بیخي ډېر دې زیات کړي نو بیا دلته ورته راځه بیخي یو مخې بیخي زیات کړه ورته 100% که د هغه وروسته ووټ پروګرام ته راشه ګوره یو ری فقط داسې که یعنې څو صفحې درته سکرور کوي صحیح سو نو داسې دا نارمال ورته انتخاب کوي هر څومره چې زړه په یو عمره اندازه یې کولی شي انسان ورته انتخاب کوي مشکل خو نشته تر دې ځایه ګوره په دغه شکل سره صحیح سو او له دې څخه بیرته راوځم بیا راځو له ماوس څخه وروسته دلته ټکس کرسر لرو یو پوینټر لرو بل کرسر لرو دغه ته چې ویل کېږي پوینټر او دغه ته چې ویل کېږي کرسر ویل کېږي نو اوس دغه اندازه دې څومره کولی شي انسان ورته زیاته او کمه کړي خو دا تر هغو پورې نه راځي چې دا یې ورته آن کړی نه وي اوس ګوره دلته راځم دا مې ورته آن کړو کله چې دلته کلیک کوم دا رالک رانغی ولې کار نه کوي دورتان سه په دغه رنګ دی دا مې ورته آن کړی اوس راځه نه باید راشي نه دلته باید دغه کرسر دا مې ورته انتخاب کړو او دا مې آن کو دومره اندازه دی اوس راځم دلته ورته ټکس کرسر خو نوټ پاډ راخلاصوم نوټ پاډ راخلاص که نوټ پاډ څخه وروسته ګورئ اوس کرسر چینج نه شو صحیح سو دا پوینټر ده او داسې ده کرسر ده دا سایز مثال څومره رنګ دی څومره هغه ټول ورته چینجولی شي مثال ورته سایز د کمی او رنګ ورته مثال دا رنګ دی یا دا رنګ دی هر رنګ ورته چینجولی شي او که وایسې نه بیخي درانه سي دا ورته آف که کله حساب کړو نو دا بیا آفرین سر خو خلاص تر دې ځای مشکل خو نشته له هغه وروسته بیا راځم له ماوس ټکس کرسر څخه میګنیفایر لرو میګنیفایر څه کار کوي که غواړئ دا صفحه رانږدې کړي میګنیفایر باندې کلیک وکړه دا اوس فعاله کېږي اوس مثبت باندې کلیک کوه ګوره دا رانږدې کېږي درته صفحه او منفي باندې کلیک کوه بیرته نورماله حالت څومره ده 100% خو دا درته وایي چې دا له شارکټ نه هم کېږي ګوره لوګو کې
start plus یعنی جمع. اوس ګوره سټارټ بټن نیسم پلس جمع وکم رانږدې سو که نه سره نږدې. اوس بیرته چې لرې کوم سټارټ منفي باندې پریس کوئ. ګوره سره خو خلاصېږي انشاءالله. نو دغه طریقې سره کولی شي مثال دی نږدې او لرې کوي. بل یو وارې چې ته کلیک وکړې څومره اندازه دی درته ښکوي نږدې کې 100. نو اوس دلته 100 انتخاب دی کړو تاسې 200 ورته انتخاب کړه 300 ورته انتخاب کړو. اوس دا فعاله کله چې فعاله کړې کله ګوره یو وارې جمع پریس کړم 600 وارې بیخي ډېر یعنې 400 وارې شول. داسې زیاته یې درته ښکوي. اوله وارې څو وه 300 شوه که نه شوه. ګوره دلته کلیک وکړه اوس خو 100 ده دلته مې 300 ورته انتخاب کړه دا ورته فعاله کړه اتوماتیک یې 300 درته رانږدې کوي ځکه چې هلته تا ورته تعین کړې. او که چېرته وایي چې نه بیرته یې کانسل دا بیرته 100% نورماله حالت ورته انتخاب کړه. بیرته ډیفالټ یې څومره ده 100 ده. که بل دی چې هم کولی شي ورته تعین کړي هر څومره چې مثال ورته انتخاب کړه. صحیح شو مشکل خو نهسته تر دې. بل کلر دی. کلر چې دی مثال په کوم اوس دغه د کمپیوټر رنګونه ورته پوهېږي چې داسې منظم دي که نه. که غواړې چې مثال له دې اوس خو دغه کالرونه دي له دې رنګو څخه استفاده کوي. که غواړې چې مثال رنګو څخه استفاده کوي په کوم رنګ دا ورته آف که کله دې کلر فلټر ورته آف کړو. اوس له کوم رنګ استفاده کوي ریډ څخه استفاده کوي. ګوره هر رنګ دې کلیک کوو د کمپیوټر د په یغو شکل کېږي. اوس هم نه درته معلومېږي ډیسکټاپ صفحې ته ولاړ شئ بیا درته معلومېږي په دغه شکل سره. صحیح شو. ګریسکیل مثال تو دغه د ګریسکیل ضد دی مثال ګوره انورټ په دغه شکل سره هغه هر شکل چې تاسو ورته انتخابوئ انتخابوئ که دا ورته غیر فعاله کړئ نو بیرته هغه خپل حالت ته راځي. صحیح شو. نو دغه رنګونه دي کولی شي مثال رنګونه چینج کړي. نو دا و څه شی اکسیبیلیټي ګیمینګ ټایمل لنګویج. سبب خیر څه ده نور شان دوجه کې تاسو ته دومره په در نه خوري او زیات د انټرنیټ هغه کېږي اپډیټ کېږي ده زیات د انټرنیټ مربوط کېږي. نور سبا انشاءالله ځو به کنټرول پینال ته. کنټرول پینال خو انشاءالله تر اوسه راخلاص کړی. ګورئ دا کنټرول پینال د کنټرول پینال ته ولاړ شئ. د کنټرول پینال کې هم زیات شیان دا اوس موږ څو ورځې غیدو زیات شیان مې له دې ځای کې به ډېر کم شیان انشاءالله پاته دا هم ډېر زر خلاصېږي. له هغې وروسته به په وینډوز انسټالیشن باندې خبرې کوو افیس انسټالیشن باندې د وینډوز د سی ډي له طریقه افیس انسټالیشن او د فلاش له طریقه انسټالیشن. صحیح شو. مشکل خو نه لرئ تر دې سوال هم نه لرئ.